أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ څه خبرو شروع مبارک اخلاقو کې چې د پوهه باندې انسان جنت ته ور داخليږي. اننا ډېر مزیدار خوې چې انسان دغه نظام وساتي په دې طریقه. کوم انسان چې ګناه کوي او به د ګناه بار بار کوي او بار بار کوي او په هغه باندې دوام کوي، شرط په کې معنی کېږي نه. محمد رسول الله د انسان بارے فرمایي چې الله دې دا سړی برباد کړي. دا څومره خطرناکه خبره ده. شاول الله سے فرمایي چې دا د دیوبند علماء کې ډېر قوي عالم دی. هندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلاديش په دې علاقو کې چې څومره د قرآن او سنت درسونه دي د ټولو استاد دی، د ټولو بصیرت کې دی راځي او ډېر حق پرست دی ډېر شوی دی. شاسه فرمایي ایمان څه معنا په ژبه باندې اقرار، زړه کې تصدیق او د بدن د رب العالمین د امر سره برابر ګرځول، خو لیکن د خپل طبيعت د شریعت برابر اول. کله چې انسان د خپل طبيعت د شریعت برابر نه کیږي، وربدي چې انسان کې ایمان مثلا ډېر ګرانه ده. یو خدای زموږ نقشې چې خپل دماغ کې جوړ کړی دي چې موږ دي کوو ګناهونه او به د غواړو جنت الفردوس، دا اصل خواهش پرستی ده. الاصرار بالمعاصي زموږ څه د ارشنه ګناه کیږي. که سړی چې د دې لپاره باندې کېمانه شي چې الله زمانه د جوړ مکړې شو انده بدانه تکراروم او واستانه بکنه غواړم، دا سړی بدل ته نه دی مراد. نن به هغه انسان مراد چې هغه کوي ګناه په دې باندې کوي فخر چې مړزه دا رقم سړی هم د ګناه مې وکړاو، دا ګناه کوم. د دې انسانانو بارکه قرآن او سنت دا فرمایي چې د جنت نه داخله ګره کنګال لري دي، دا به انت نه ورسي. دغه آیتونه د رسول الله احادیث د سلف صالحین آثار او ازرار دا په دې مناسبت باندې بیانوي چې تر څو بر خپلم د ګنا نه توبه وباسو، ملګری انتقشن دې نه منکو. ذکر قرآن او سنت موږ سره د ایمان دزګار ده. دې جنا بالکل د ایمان نورانیت اخستلېږي چې کله انسان په دې کې خپل ځان برابر کړي نو دا برابر دی، چې دلته برابر نه کې به سړی برباد دی. دا ګناه کوم تاسو ټول کو دې انسان به فخر کوي. راځي چې نن دا وګورو قرآن او سنت کې چې دا څومره نقصانی شی دی. لوی نقصان بګی دا چې محمد رسول الله د انسان بارکه فرمایي چې دا سړی دی الله برباد کی. ګنام کوي او باغی اصرارم کوي او رسول الله چې ستا بارکه د بربادي خبره وکړه نو سره خیر دی چې دا خیر به پیدا کی، هیڅ چیرته به خیر پیدا نشي. مخکې سیرت درس دا ویل شي وو د الله نبی په ځای کې موږ کوو شری کوشش کوو چې مخکې تیر شي هغه منع کی. خو بهم چې رسول الله رکوع سجده له لاړو هغه سړی تیر شو نو ویل اللهم قضه یلا کینوا چې دا خیره وکړه د واره سړی شل شو. ذکر رسول الله خیره خو رسول الله کله به هغه د حدیث بیانونه خپل شاګرد دی ویل چې ګوره دا زو ما دا شل ځکه چې محمد رسول الله خیره والے خو یا ساته ځکه کله مرشد به دا خبره وکړي چې دا د سړی وو. که اوس دا خبره زما بارے کې شروع کړي به داخله زما قرآن او سنت ذکر نه نو حاصل دا دی چې د خبره کې زما دا مقصد او د محمد رسول الله خیره ده چې د انسان په باره کې وږي چې فویل له دې سړی د الله برباد کړي. دا به چیرته خیر پیدا نه شي. او صدق باندې د محمد رسول الله د خبره د وجنه چې موږ څومره ګناهونه کړی دي درس مخکې دغه مبارک به سړی د الله نه بکنه وغواړو چې الله انده به نه تکرارو موسانه بکنه غواړم امید درش الله به موږ معاف. دا قصد او عزم سره کوي. یو قصد نفس دی، خواهش دی، او بل خو رسول الله دا تبعی الفاظ دي. دا ډول خپل سره مخه لکیلو به ور باندې ګوره. کله رسول الله د خیره له سړی ټینګې دي چې به کینو څه چې کوي غریب یو دا طبيعت چې کوم شي منی او دا نفس چې کوم شي منی به کولې شو کې سره محمد رسول الله د خیره نه یریږي او موږ الله د قهر نه یریږي نه به کار د جزام په ډډه کې
تسلیمي ورګي نو دې باره کې بعض آیتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض احادیث ته انسان مطالعه کوي. تقریبا قرآن چې کله انسان مطالعه کوي اته آیتونه دې باره کې راغلي دي. د رسول الله ولس احادیث او تر یوش اثار بده کړي چې اصرار ویلې چې صلا او د دې مقصد سره او حکم یې سره. امام رغب رحمت الله علیه خبره ذکر کړې ده و اصرار دا معنا الامتناع من الاقلاع عن الذنب چې یو سړی د ګنا نه را جدا نشي د ګنا سره رسوليږي و دې ته ویل شي اصرار. عربي لفظ دی سلیریج ګنټي د ګنا سره ځان امختکول. پښتو کې تعبیر ده یا الاقامه على الذنب والعزم على فعل مثله د ګنا سره هر وخت پاتې کېدل. زما پر تعبیر خو ان شاء الله پوهیږئ تاسو. د ګنا سره هر وخت اوسېدل او دغه نه جدا کېدل دې ته ویل شي اصرار. او دا ډېره خطرناکه مسله. قرطبي رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې چې انسان به د ګنا نه کله جدا شي. یو دا چې توبه وباسي. قرآن کې د خپل سوچ باندې د جنت په تفاصیل یې د خپل نظر باندې هغه آیتونه او حدیث ګوري چې کې د یره او د منی خبرې د رب العالمین. ابن حجر اسقلانی فرمایي ودا کوم سره چې د ګناه سره همیشه پاتې کیږي ودا چې ګوره من الکبائر دا خپل سره ګناه ده کبیره ګناه ده ورسي. د عمرګری پښتنه مکړو چې کبیره او صغیره ګناه څه مطلب. شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې هر ګناه صغیره هم ده او کبیره هم ده. دې خبره لږ سوچ کوئ. کله چې تقسیم یو شړیو کې چې دا ګناه کبیره ده دا صغیره ده. صغیره ګناه په خلکو بالکل د سره به ګناه نه ښکاري. ډیر په جذبه او تایید سره به کوي. یا بعض خلک وایي کبیره ګناه هغه لوري چې پای کې حد لعنت غضب د عالم ګناه تیزی باندې شکیږي دا کبیره او چې کوم کې لعنت وغیرہ دا شي نه د امي انسان ګناه ده به صغیره. خو بنا بر هر تقدیر یو شاعر ویل دا ډېر مزیدار شعر ویل دی دا غر چې جوړ شوی دا ګوره د وړو وړو قرتکانو نه جوړ شوی دی څنګه نه دغه خبره باندې چې لکه دا ګناه معمولی غو نه ګناه وکړو ما څه قتل نه کړی څه جنا خو نه دا کړی بل فحشا خو نه دا کړی. ان من المعصيه المعصيه بعدها یو ګناه چې وکړنو به بل او به بل او به بل ایسه سره به راګیر شي. دا ډېره خطرناکه مسله. ا دې سره دا سړی چې په دې ګناه باندې اصرار کوي اکثر وخت کې علماء دا خبر ورکړي چې دغه وجه عینات دی عناد وېزه دا ګناه څنګه کومه دا پرانه سړی په دې باندې رد کوي او بس دې له وګور کوم. به تور مثال د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو تر ابو طالب هغه دا کوم معلومات چې دا محمد رسول الله په حق نبی دی او دا الله نبی دی او دا قران د الله کلام دی خو ځکه نه منم چې به خلک دشي وي چې د وراره دین ومنو سبب زنانم به لګي بری ګدر باندې چې مړ ابو طالب عمر به غیرت سره د جهنم د اور نه ویری دی چې تسلیمي ورکړه. وزه نه مان او د رسول الله ډېر کرام هم کړی دی. ورځ عباس سے ورته ویلي دا رسول الله کاکاو وزما د روح سره خدمتونه کړی سره کاکا تر دې د خدمتونو څخه نتیجه غلا ورکړه او د جهنم په منځ کې بروته اعلان د اخر کې د سر الله راکې جوړې دی سپلی د ور دی دماغ جوړ شوی په دې پوسه باندې راوځي. دا په ټول انسانانو کې سپک انسان به اعتبار د عذاب. زموږ محمد رسول الله ډېر اکرام هم کړی دی. ورځ د مکه مشرکان رالل او دا خبره و چې د سړی منکا یا بد د په ځای باندې مونږ طالب بل الګ درګو دا خدمت کوا مینه محبت سره چې ما ولکه دا ستا بچي او دا مونږ لراکم به قتل یا تعجب څخه مخل خلک تاسو زه خپل بچي وراره تاسو اگر کوم دا وژنه خپل بچي ما باندې ساتي خود دې ویل چې تم له گزاره وکا لکه ډېر انسان باندې کې واقعي دي گزاره دوی دا په دین دې کې به څه گزاره کوي. یو صفه خبره ده ولکه چې خبر شوی او چې شیرونه ورته ویل چې والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرست دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وزما وراره چې کوم دین بیانای بالکل بیانوا د خلک ستایي وختلم کوته نشي دروړي مګر چې کله مرشم به کار خپل لې چې مرش ډیر حق دین دراوړې د ډیر رښتینی سره هغه ورته کاکا ولې منینا به به خلک دا خبره کوي چې د جانم د ور نه وډار شي زدا نه مانه زين لبدا سوال مريش د عمر خدمتونه رسول الله کړي نو ولې رب العالمین د توفیق د ایمان ورنه کې وجه دار چې د الله د رضا لپاره نه کول قومي غیرت نو حاصل دا منه اصرار په ګناه باندې او عناد دا شکل یو سړی شروع کی نو د انسان له د جنت داخله در بیړې ګرځي یو حدیث کې راځي پروي عبد الله بن عمرو بن العاص در محمد رسول الله نقل کوي انه قال وهو على المنبر دا الله نبی دا خبر وکړه بده چې په منبر ناس اے خلق رحم وکي ترحم وتاسو باندې بدل الله رحمه رحم وکړي دې حدیث توجه واغفروا دلنا بكن او غړ الله بتاسو له بکنه وکي ويل تبيدا اغه انسان لا چې خبره ووري او بالکل به اغاز د کین نور باندې عمل کوي او ويل تبادشي د جهنم منځ د لړ چې اغه انسانان چې دی ګناه کوي او په باندې اصرار کوي او کله یې چې دا ګناه ده رسول الله فرمای یو سړی ګناه کوي ګناه دي خبره لږ متوجه دا اوس ګناه ده او مالا کبه ترې چې دا دروغ ګناه ده دا غیبت ګناه ده یا بل ګناه او د دې به وجودم زدا کار کوم نو رسول الله فرمایي چې ویل له دسی انسان د الله د جهنم منزل بوشي دسی انسان د الله برباد کی دسی انسان د رب العالمین تسنس کی څومره خطرناک خبره ده دا یو حدیث مو وسو سره بس چې ټول ګناهونه ور باندې شړې فریدي او د رسول الله خبره لبه کوي نبی څنګه لدا سوال راځي چې د سړی نه ګنام کېږي توبه مباشر او بهم ګناه کېږي توبه آیدا په دې کې داخل لکنه جواب پروي د ابوبکر باندې نقل لې دا فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ما اصر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مره چې کله سړی نه ګناه وشو به رب العالمین په بکنه وغړي اگر که د ورځې ته اگر کړی دا ګناه کېږي الله رب العزت دا په خلکو کې نه راولي لازم د الله مهرباني لم تاسو ګورئ څومره مهربان دی کار د ګناه چې درنه وشو وای چې الله ما معاف کړ الله دې به بګینه راګيري خو که چیرته فخر پې کوي بس وسره غیر شوي جنت نه دې الله ګوره محروم کړي وړه وړه خبره دې سبب بل طرف باندې بوشي یو بل حدیث غوړې دا څومره خطرناک حدیث دی د ازمو مسو زنانه که چیرته بلار باندې رواني وي سړي ورته اسی په بد نظر باندې وکړه د جزان مڅو ور وجلې نه پری دوینه راځي چې بل خپل زنانه باندې بل رحم هغه کوم رحم دې حدیث کې محمد رسول الله ذکر کړی دی د ابي مالک اشعري نه نقل له رسول الله فرمایي چې زما په امت کې یو څلور د جاهلیت خوونه دي نه پری دی بالکل یو فخر بده نسب باندې چې مړه زه پلانې سي به زه پلانې سي بچي دیم د خلکو باندې سبونه باندې الله امتحان دا مړه به د چا بچي شو لاري بروم بره دا خبره کوله نن دا وسمه مخله ولاړه او بل چې کله باران به وشي نو بدپاری نشي ای سبب وې دا نسبتونه کوي د ستورو لاره دا پلانې ستوري د وجه دا باران وش او النياحه ومړو باندې شړه سبا ان شاء الله د شریعت بدرس کې راځي ام کلثوم د محمد رسول الله لور ده د عثمان رضی الله عنه بیبي دا چې کله وفات شو رسول الله په قبر غاړه باندې ناس او رسول باندې وکړي راوالي د زینب رضی الله عنها بچي مده جوړو د محمد رسول الله رسول باندې وکړي لاړ صحابه ورته یا رسول الله تم ژاړي وانما هذه رحمه دا خدای الله رحمت دی دلته مراد هغه جړه ده چې کله سبا کور کې مړ وشو دا زنانه ویرونه شروع کړي دا مخ یو غریوون نشلې وکړو وباسي رسول الله فرمایي راځي چې اوس په خپل زنانو باندې شفقت وکړه هغه د شي وي النائحه هغه زنانه چې هغه به مړو کې ویرونه کوي او جړاګانې کوي دا مخونه یو غریوان شلې اذا لم تتب قبل موتها چې توبه وي نسره مرګ نه مخکي تقام يوم القيامه چې کذب ورځ قیامت راوچته شي وعليها بده کذبان سربال من قطران د تنبي قلعي ويلډینګ یو کمیس بل ورواول
د سړي مور خور خزا چې کله به تور مثال په دنیا کې سړی غلا په بد نظر باندې وګوري چې قتل ورته وي یا چې کنزل وي ځان په وجني نو که سړی ځان غیرتی سړی جوړي غیرت دار چې په ورځ قیامت د ټول قومونو په وړاندې ساري مور لا ساري خور ساري کجلا دور کمیس الله وروانه کوي او دا په دې باندې ورغوستل کېږي چې په دې مړو کې جړاګانې کوي او دا مخونه کوي وای ګریوان نشلي او دا وکتو باسي جزې فزي کوي الله د موږ د لیدلو چې په موږ د مصیبتونو تشکیل کړي دي او ځاسمون بل څوک دي چې دا تامړ کې او نور زنانه ځان سره جمع کې هغه سره بده کې شریک شي دي فرید د څه سخت قلعي او تانبه ویلډینګ دا غیدنه ویلډینګ دا الله ورواغوندي یو حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سلمہ ابن اکوع نقل لې د رسول الله خو کې وشړې هغه به چپ لازمه خوراک کړ دې خبر له متوجي زمونږ دې سیاسيان ځان له یو ډیرو کېر خلک د دنیا په کارونه کې وایي چې به چپ لازمه خوراک کوي پهله چې راخلي به چپ لاس راوالي او بل چې به تور مثال یو مړی یو بل چې راخلي میوه هغه به چپ لازمه خوري رسول الله ورته چکل به یمینه دې کې لازمه خوراک کوي نو بعض متکبرون چې د قران او سنت بیان کوي چې صحیح به پنځه کړي لري اوچته کا یا به دې کې لازمه خوراک کوي نو قال غوي لا استه وزوره طاقت دین لره ګوره ګناه وکړه به دې ګناه باندې کلک پاتې شو چې تا کله یو سړی ویل چې دا دین کار درکې نشته دا درکې راواله عمر سے فرمایي ورحم الله من حداني الي عيوبي الله رب العزت په اقا انسان باندې رحم وکړي چې زما عیبونه مال په ګوتو کې څه مطلب موږ تاسو ټول کې نقصان نشته لیکن یو ملګری بل ملګری لدی شي وجه آشنا خپګیږي ما تنه پنځه کته ساتي او ته دروغ وي او ته دا کار د کار ځان سره دا ګورډه سخت ګناه ده به دې انسان د الله رحم وکړي زد کې بنه راځي نو هغه سړي ویلې زما طاقت نشه د الله نبی فرمایي و طاقت ته ونه لري الله دا طاقت دی لاشه بالکل ورنه دې سړي دا خبر سره د کبر د وجه نه وکړه فما رفعها الى فيه دي انسان تر مرګ پورې به د الله ځای خپل خلې اوچت نه شل الله یې سفلچ کی دی بل حدیث غوري دا څومره خطرناکه مسله ده ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله نبی دي هغه فرمایي چې کل امتي زما ټول امت به معاف کړي شي الا المجاهرين مگر هغه انسانان چې هغه کار ګناه کوي څه مطلب دا حدیث د وحوه حدیث دی دله خوشالي به کار د برزړه کې ولا پښ کېدل د الله نبی فرمایي زما ټول امت به معاف کړي شي مگر هغه انسانان نه معاف کیږي چې هغه ګناه کار د ارسو کې ګوري ته په ګناه کې اخته چې په دلار باندې تیری کې سره ګناه ارسو ګوري چې لګوره پنځه دي کتري یا نور مخالفت درکې دي دغه خلق رسول الله فرمایي نه معاف کیږي او به ویلې یو په دې مجاهره کې دا معنا ده چې سړی د شپې عمل وکي او به سبا کې رب العالمین په دې باندې شپې پردره او سه خلق له وی چې مړه بیګاش په ما دشي کارونه وکړو د چې کوم ګناه کړو الله په پردره او صحیح سره پردې د ځان او غرزول د خلق رسول الله فرمایي الله نه معاف کوي بالکل معاف کیږي نه جابر بن عبد الله فرمایي رسول الله فرمایي وکم انسان چې د کندول او وروخته یو کندې ورته انتخاب کې اې د انسان نه بګناونه ورشي کوم چې بني اسرائیلونه وی اول هغه څوک چې زمونږ اسونه وروخته اسونه د خضرجانو به خلک پر له بشیرات لا د الله نبی ویل دا ټول انسانان رب العالمین معاف کړي سوا د دې سور خو علانا صلح الحدیبه کې دا مسله و هغه په دې طریقه باندې دا شو شړیو چې دنه وکړو خلق ورته ویل چې راځه رسول الله سره بیعت وکړه په جهاد او په دې کې د دنیا او د آخرت ګټه ده مړ دې بیعتونه څه جوړیږي تاسو سره بیعت کوي د محمد صلی الله علیه السلام زه چې د خپل حکم ولټو مده کې مال ګټه ده لکه ډیر د انسانان دي دینی خبره ترغیب کا شوق کا چې راځي قرآن او سنت دې رسول الله د جهاد مسلې لا د دعوت مسلې لري او ځان چې د شیر ور پیدا کو دا بډې راکې دي ترجمه مولا اخلاصي دې دعوتون نم نخلاصي دې منځون نم نخلاصي یو منځ مکړه نه چې سبل اذان را شروع شي پرې چې د خپل کارونه وکړو د الله نبی فرمایي وې د شي انسان له الله رب العزت یې شرط مکنه ویلي وېزه کدا د خپل ورکه به شي ګرځي او د رسول الله د بیعت لشي معمولی غو نشه وګڼلو
عمر سے فرمای وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کان يتعوذ من الجبن فنيبني ولا يلا بخیل میں مکا بزدل میں مکا الله بخیل میں مکا الله ارزل العمر مرا کوا د قبر د عذاب نه موسی د قشن د شینې د فتنې نه وکیع فرمای وی د دې دا مطلب دی یو سړی دی هغه به شرک او فتنه یا بل ګناه کې واقع شي د انسان له بالکل الله بکنه ونی کې ځکه د الله نه بکنه وخت نه ده څه مطلب د الله نبی فرمای یلا د دې شي نه زبتا باندې پنه نه سم چې زمانه ګناه وشو دغه باره کې درنه بکنه ونه غواړم بلکې چې کله زمانه ګناه وشي په کار دا چې زبکنه وغواړم چې د انسان د ورځې اویا کړه ګناه کې الله ورته بکنه کوي چې څوک بکنه د الله نه غواړي ګوره د سړی ګیریږي او دا خبره هم غلطه ده چې توبه دې بده خو چې کله پیدا شي به حمله به بده شرط په توبه کې دار چې بریزله کې کمانه شو دا غره ګناه نه به منډه والي دغه ځنه به هجرت وکي زیبا د ګناه په خوا کې سولیدل به دا خبره چې زماره توبه الله تعالی دا سره دروغ جن دي دا چې دروغ وي دروغ حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د قیامت ورځ بر جهنم د منځنه یو څټ روږي د ور څټ وي د څټ ور عنق من النار د شعور د رسول الله فرمایي له عینانی چې دا غسترګې شته قتل به کوي او د شي غوګونه شې هغه وردل کوي او د شي شبه شې خبره کوي د قیامت ورځ دا جهنم چې کله شي روان شي د میدان د حشر لا د جهنم د مزد رسول الله فرمایي یو څټ روږي او د ور څټ به سترګې مملري او شبه مملري او غوګونه ویزه بدرې کسانو باندې رب العالمین مسلط کړي بكل جبار عنید هر هغه انسان چې باطل خلق په زور باندې اړي او هر هغه انسان چې ورته دا مسله په قران او سنت کې لري او په قران او سنت کې خو ځې منل تیار نه دا مرز ګورزمو شاسو په اکثر خلکو کې موجود دي ته ورته دا خبر وکړي چې ایسړي دا خبره د رسول الله په حدیث کې ویځي نه مانه ویږي کنه پويږي قران کې قران څه چې دا صحابه مو یو ولې مو رسول مو یې نه مانه وی دا ور بدیش انسان من الله مکلف کی وبكل من دعا مع الله الها اخر اقل انسان چې هغه رب العالمین سره بل چرم आवाज کوي یا پلاني را ورسېګا وبالمصورين اواغ انسان چې هغه تصویرانو بس هغه په موبایل باندې کیمرا باندې چې په ارشي باندې بغیر د ضرورت نه منه د تشکری پاسپورت وغیرہ دا تصویر هغه جدا ده ا دین را بده خو چې دا کم خلک تصویرانو باسي کم خلک د الله سره را بده خو بل چا امر مدد شوی هغه انسان چې د قران او سنت په مقابل کې کلک ودرېږي عزت کې د سي انسان باندې الله دا اور مکلف مسلط کې او ایسه به جهنم لرا کوي عنید ګور راغله بالکل توبه وباسینا عبد الله ابن بشر نقل له امام محمد رسول الله له ګډ هدیه د الله نبی شو هغه چې ګونډه ماته کړه خوراک شروع کی وما ورته یا رسول الله څنګه چې جلسه په صفات باندې کینې سره کښړې تشهود لګینی نو فقال هغه دې شی ویلي ان الله جعلني عبدا كريما الله رب العزت یو بنده زګر زولې مو عزت مند ولم يجعلني زينم ګرځولې بدمعش او معاند د شي د مغرور باندې انسان باندې ځمانه په کیفیت باندې خوراک نه کوم څه مطلب یعنی محمد رسول الله بشکره خوراکم کو په دې خوراک او په دې کیفیت باندې کې نسول کوي غلام یو عاجز انسان امام غزالی سے فرمای ودا باز انسان وړه ګناوت به تور مثال یو سره پردیس نه له وګوري ابن قیم سے فرمای بم یو کتل باندې د پزړه کې سل مرزونه پیدا کیږي سل خدایا ساته چې په دې ما وړه ګناه دي اصرار وکي وې د دې مثال څه لکه یو چاڅ کې وبو هغه پیوتیګه باندې په کلونو روغ ورځي نو سم خل چې هغه یو چاڅ کې وبو په دې تیګه کې زی جوړي کني جوړي او که یو دم په دریاب راوتړي تیګه ووم نه خوځي دغه شکر خرابي معمولی ګناه عبد الله ابن عباس فرمایي وې داسمه به تک تو شي سر باندې نه کوي ابن مسعود سے فرمایي ګناه ورته به شي خیر لکه مچ د پوجا بده جانب کې نسو او یا د پوجا بده جانب کې نسو لسه منو چې لکه دا ګوره وړه ګناه دا وړه خلک وې دا ور د بسر کو نه لګي سبب شرط استعداد بدرش کې راځي زنانه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله ګناه شوی دا او هغه باندې به حج قیمه
ابو الفرج په نامه باندې عالم دی وی چې کله یو سړی ګناه کوي او دا رب العالمین نه رانشي وی دا سړی د ګوره دوکن شي فالجزاء قد يتاخر دا ګناه او دا جزاء کله کله الله ورسه وخت لساتي زموږ ډیر ملګری ګناه کوي رب العالمین نه رانشي نو دا چې ګمانو کې جزاء الله ولیم الله رب دې دنیا کې نه راګيري هغه قیامت لساتي الته به شرمو باندې شرمای بل پریدینه او به دا خبر وکړه چې په دې ټول ګناهونو کې ډیره بده ګناوليه ګناه ده چې رب العالمین ورته لوی جزاء او لوی سزا مقرره کړې ده الاصرار علی الذنب چې سړی په ګناه کې اختر او توبه تینو باسي اختر او توبه تینو باسي دا نو ډیره خطرناک ګناه ده په دې دنیا کې دې انسان به تبعی جوړي الله به ویلې ویډر کړي سړی ګناه کوي لیکن بدن جب جوړ دی مال جب جوړ دی او دا دې شی وای چې مال خو الله سزا نه راکړي لیکن د خپل ګناه دا غفلت چې به دا د قسم ته سزا ده وجه دار چې په دې دنیا کې خو به راګیر نه کې الته بچردا بچي رسول الله فرمایي دا استدراج دی څه مطلب یو سړی کوي ګناه او الله نه راګیري ودا سړی په ځمانه پوښتنه رسول الله فرمایي چې قیامت کې دې انسان حالات ډېر خراب الته به یو دم راګیریږي او د شي بس راګیریږي چې به ډېر ارمانونه وکي هیڅ پیدا بیا ورته ورنه کی جړاګانی وکي به ویلي وې د ګناه خوان باندې نه پويږي مګر هغه انسان چې هغه د غفلت په نشه باندې نشه دی تاسو خبر لګ متوجي د ګناه ځان خپل خوان لري خوان خود د ګناه په خوان باندې هغه سړی پويږي چې هغه باندې د غفلت نشه راغله ده بالکل د الله نه غافل دی په کیسه کې نه دی دانو د ګناه نه پويږي او کم سړی چې ګناه وکي حتی بعض صحابه به کوم خبره وکړي به ویلي چې زمونږ د دې خبرو علاج پم دې خبره باندې چې رب العالمین په دلاره کې د ځنه ټوټه کو نو بعد دغه مونږ به بچ او ما غشي به وشي چې ځنه شهیدان کړ هغه په دې پوهیده چې الله څومره غوسه کیږي څومره خفه کیږي دا مونږ یې نه جوړې د دې وجه نه اثر کې راغلي وی چې کله انسان ګناه وکي د دلوي سزا د رب العالمین فرمایي چې ورکوما دا عبادت کې په خوند نه پويږي کله چې موږ بندگی کوو د عبادت پر خوان باندې پوه نه شو دا د الله د خوانه موږ له سزا د الله به راګيري به ویلي من تامل وکم سړی چې هغه سوچ وکړي د ګناګارانو په اخر عاقبت باندې چې دا ډېر بد عاقبت دی په دې طریقه باندې چې په ورځ قیامت باندې دا په تورتمونو کې راګير دي د ګناګاران چې د ګناه کړو توبه نه دي شري ګناه کړو توبه نه دي شري او به ویلي ایز مارونو پوهه شي څوک چې زما نصیحت قبلې غدا نصیحت ته دې ګناهونو د بار ډېر تاثیرات دي بد هغه تر دې پورې چې هم نشه خوان پیدا کوي او خوان پیدا کوي خوان پیدا اخر دا ټول له ګناګار شي هیڅ به بوئیږي چې دا ګناه چرته دا کنه دا ابن حجر اسقلانی فرمایي مشرین دا معنا يعلمون ان من تاب الله عليه ثم لا يستغفرونه توجه یو سړی په دې پیږي کمانه ګناه وشي زړه الله نه بکنه وغواړم الله ما معاف کوي خو لیکن سرز به علم نه بهم د الله نه بکنه نه غواړي دغه سړی برباد شو دا نو د شي برباد شي د الله په قهر کې راګیر دی دله په نامه باندې سړی دی یو ورځ مې خوب ولیدو یو چا بوتلم یو تورتم کوټې لا داغه نور څه به بل دروازه او به بل کوټې لا چې ګورم اسما پلار پاکیزه کې ناسو د سره به زنګون باندې خودلو یو مال ویل بچیا چې څومره ګناهونه ما کړی رب العالمین دغه ټول سزا مال راکړه کاغه می دروغ ویلې دي کاغه می بل خبره کړي کبل باز حکمو بدا ویلې وی المعصيه بعد المعصيه اخاب المعصيه توجه دي خبره لا دا نو ډېر خطرناک خبره ده چې کله دي ګناه وکړه او د دې ګناه پسې بل ګناه وکړه ته پوه شو بده باندې چې وس رب العالمین زراګیر کړ یو سړی دی هغه نه ګناه وشو متصل توبه وسه بس دغه غټله خو تا چې و ګناه وکړې دي ګناه پسې بل ګناه چې تا وکړه دا ستاسو اولنی ګناه سزا ده الله دې مشه کې وردن نه کوي به درو باسي نه ولذین روباسي بیر محمد رسول الله خبره ته متوجه ده چې الله دې برباد کا بینو دې څه خیر دی چې رسول الله تعالی و چې الله دې برباد کړي چرته ودا سره به خیر پیدا کی هیڅ چرته به پیدا نه کی د ګناه نور څه بل ګناه ده ګناه سزا الله تعالی درکړه تر دې پوري علماء دا خبره ذکر کړې ده قطاده سے فرمایي چې ایاکم والاصرار اے خلکو ځانو ساتي دې خبره نه چې په دې ګناه باندې تاسو مشواله کوي
دا پوخانی خلک رب العالمین ټول برباد کړو په دې وجه باندې چې هغه به ګناه کول او اصرار به کوي ګناه به کول اصرار به کوي الله به تاسو برباد کړي تر دې چې مرګ ورته راغی حسن بصری فرمایي چې سړی ګناه لري چې قصدن ودا په ګناه باندې دوام دی او زئیس ابن اشنا خبره کړې ده وی چې کله سړی ګناه وکړي دا ګناه دل چې معمول غو نه کار شي وته پوه شه بده باندې چې دا په ګناه کې اصرار وکړي رسول الله فرمایي چې دا سړی د الله برباد کړي دا د الله تاسو نشي دې ګناه باندې دوام کول که دروغ دي که بد نظری ده که غیبت ده که زنا ده که قتل ده قبل یو څو نقصان ځان سره والي دي یو دا چې رب العالمین به د خپل ځان نه وشړي یوسف علی السلام د زلیخا ویلي ورځ ما خو راش حي طلاق وینا قال معاذ الله ورانش دي شه وکستا خو در نږدې شم د رب العالمین نه لری کېږم او د الله نه چې کله لری شم به زه بربادېږم دلیل به دې باندې چې کله شړې په ګناه باندې مشواله کوي دې شړې د الله رخوانه د اعلان دی چې ما د خپل دربار نه وشړلې چې موږ تاسو یو څوک معمولی غونې شړې هغه موږ تاسو له چې لکه مرزه څومره خپاو چې الله څنګه خپاینو بیل نور څه پاتې شو بل خبره الله رب العزت او ملائک چې کوم انسان په دې ګناه باندې مشواله کوي د شي انسان له ملائکه غوسه دي چې الله دې برباد کا او رب العالمین مرته غوسه دي الله ملائکه کله غوسه شونه به انسان برباد شي دریم نقصان دار چې بده شي انسان باندې شیطانان ک جنی شیطانان دي او ک انسي شیطانان دا ټول باندې مسلط کیږي د ابلیس په جال کې چراغ لې قران کې رب العالمین فرمایي چې اخر نتیجه به کفر دی به کافر کوي ابلیس در باندې کله مقرر شو او بل ناشنا نقصان به کېدار چې د شي انسان به دا نیک عمل ورته درون معلومیږي د دعا نه به غافل شي دا او د شي عمل چې کله انسان کې دا ګناه دا جوړي راکې شری وي څوک اخر کم خلاړ شو دا ځونه زمون بالکل مشه قید دي الله ورته دا ځو چې راقید کې الله یو څوک زمانه مخ واړي زماره ذکر نه دا ژوند پر اتان کو او بل نه شامه مسله دا ده د شي انسان له د دنیا ډیره غټه کاری چې اوس پیسې څنګه پیدا کو منصب څنګه پیدا کو قران کې رب العالمین فرمایي د شي مثال چې لکه شپه الله چې تعالی سپې ویل نور لکه پاتې شو کمال دار چې رب العالمین موږ تاسو خپل اولیاء وای دې ګناه د وجنه چې هغه بلعم بن باعورام ګناه وکړو به په اصرار وکي اصرار دوام الله ویل د دې مثال بشان د سپې دي ابن قیم به فرمایي په اعلام المواقعین کې د سپې ورته ویل په خپل جنس حمله کوي مردار ورته کخکاری سره میشه کتنی ولي او کتیګه ورته وړاندې ورغور ځای په شمنډه اخلي کله کله ودرېږي د خپل خاص اندام ودا بوي کې شي خراب کارونه ته شاګر شي او چې کله د شي سړی مړ شي یاد ساته د غضب ملایکی د شړی سره مخامخ کېږي تا ګناه کول او همیشه دي ګناه کول او همیشه وز موږ شرط بچ کېږي رسول الله فرمایي د شي ملایک دي چې د سترګې دومره غټي لکه د کلعي دی ګناه او دا غاکونه د شي خطرناک دي لکه شډل غوي کوي چې دا شکل در باندې راشي په قبر کې نو به څه صورت حالي او بل چې کله انسان ګناه وکړي به سه مشواله په وکي دا دلیل به د باندې چې د په ایمان کې نقصان دی او عقل کمزور دی د قیامت ورځ به د سړی رب العالمین راولو دي چپ طرف والا خلکو کې به ودري اصحاب الشمال او ډېر خطرناک نقصان دی چې د شي انسان د مسلمانانو په سترګو کې ډېر به سپک معلومیږي او تاسو دا وګورئ مړ ودا دروغجن راغی دا پلانې راغی او د شي انسان په دې سر باندې بس ذلت رب العالمین کې دی حسن بصری فرمای اگر کدا په دې شو خانو د شي کچرو باندې سور شي چې د ورېکمو کپڑے ور باندې چولې شي وي الله به ذلیل ساتي نو الغرض حاصل دا دریس او شپته خوینه د رسول الله فرمایي چې بده کې چا کمایسه بچا کې موجوده شو الله به جنت لګوږي په دې خوینه کې باسي مثبت او باسي منفي یو پکې منفي دار چې کله انسان ګناوي کوي په دې باندې دوام کوي د شي انسان به الله د جنت نه محرومي او ذلیل کوي به رب العالمین دې زموږ وسوس ترشي ټول ګناهونه معاف او رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین